د شل اوریزه سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې افغان لوبډلې شاتګ وکړ. دا چې څو ګامې شاتګ وکړ او ولې وکړل له هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. آی سی سی یا د کرکټ نړیوالې شورا تازه د درې واړه فارمیټونو ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې د لوبډلو درجه بندي اعلان کړ چې افغانستان د شل اوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې شاتګ خو د ټیسټ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا پرمختګ کړی دی. افغان کرکټ لوبډله د شل اوریزو سیالیو په مخکینۍ نړیواله درجه بندۍ کې 9 مقام درلود، خو اوس له 9 مقام څخه 10 مقام ته راښکته شوی. د شل اوریزو سیالیو په دې درجه بندۍ کې استرالیا په لومړی، انګلستان په دوهم، هندوستان په دریم، پاکستان په څلورم، سویلي افریقا په پنځم، نیوزیلینډ په شپږم، سریلانکا په اووم، بنګلادیش په اتم، ویسټ انډیز په نهم او بیا افغانستان په 10 مقام کې شتون لري. د یو ورځنیو سیالیو کې افغانستان خپل پخوانی یعنی 10م ځای ساتلی دی. د ټیسټ سیالیو په 10 غوره لوبډلې کې بیا دا ځلې افغان لوبډله د پخوانی 10م مقام څخه 9م ځای ته تللی او یو قدم یې پرمختګ کړی دی. افغان کرکټ لوبډلې تر دې مخکې د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې 10م، د ټیسټ سیالیو په درجه بندۍ کې هم 10م او د شل اوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې بیا 9م مقام درلود. خو اوس تازه د شل اوریزو سیالیو په درجه بندۍ کې دا ورغورځم. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې ولې افغان لوبډله شاتګ کړی؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.